افغانستان د انګورو په تولید کې یو له مخکښو هیوادونو څخه دی. بیلابیل ولایتونه لکه هرات، کندهار او غزني انګور لري، خو د شمالي افغانستان انګور ځانګړی شهرت لري. په شمالي افغانستان کې په ځانګړې توګه په پروان ولایت کې د انګورو باغونه او د محصولاتو کچه یې ډیره زیاته ده. پروان ولایت د افغانستان له 40 ولایتونو څخه دی چې مرکز یې چاریکار دی او له کابل څخه 4 کیلومتره واټن لري. دغه ولایت مساحت 5904 کیلومتره مربع دی او په 2019 کال کې نفوس 7,000 تنه و. پروان له 10 ولسوالیو څخه جوړ دی چې 1322 کلي لري. د دې ولایت تاریخ او کلتور هم ځانګړی ارزښت لري. پروان د 4 سیندونو لکه پنشیر، سالنګ، غوربند او شوتل څخه اوبه ترلاسه کوي چې دا د انګورو د کښت لپاره مناسب شرایط برابروي. دغه ولایت د انګورو د بیلابیلو ډولونو لکه کشمیشي، شینمال، کنداري، قزل او حسیني لپاره مناسب اقلیم لري. په دې کې تر ټولو مشهوره حسیني انګور دي. حسیني انګور په افغانستان کې یو له پخوانیو او مشهورو ډولونو څخه دي. دا انګور لویې دانې او ژیړ روښانه رنګ لري او زیاتره په مرکزي سیمو کې کرل کیږي. حسیني انګور د خپل نرم او خواږه خوند له امله د تازه مصرف لپاره کارول کیږي. شیرګل هوتک د انګورو د حاصلاتو په اړه راته وایي چې څه ډول یې د کال له پیله تر پایه روزنه کوي او حاصل ته تیاریږي، څو ډوله لري او سږ کال یې حاصلات څنګه دي. هغه وایي چې ځایي خلک اکثره د انګورو له حاصلاتو څخه خپل عاید ترلاسه کوي او د همدې په بڼوالۍ بوخت دي. معلوم شیرګل هوتک دا د ولایت د پروان ولسوالۍ باګرام د نعمت خیل اوسیدونکی یم. موضوع د موږ عزیزانو نن د تاک په حساب باندې ده، د لکه د انګورو بوټی تاک ورته ویل کېږي. هغه موږ وړه دندانه راخلو ږدو یې، نو هغه بیا یو کاله پورې په نمجنه خاوره کې ساتو چې هغه ریښې وکړي. نو چې ریښې وکړي هغه بیا له هغه جینه باسو لکه بل ځای کې ږدو، هغه بیا په نقشه باندې موږ ځایونه ورته کنده کوو، تاکونه هلته ږدو. نو چې کله هم کېښودل 1-2 کاله 3 کاله هغې بیل وهو، خدمت یې کوو، هغه 4 کلو کې په سر رسیږي لکه په اصل باندې. نو د هغې موږ تاکبوري لکه کټ کولې، نو مني کې لکه 2 ټیمه کېږي، مني کې او پسرلي کې دا تاکبوري کېږي، بیلداري کېږي، سره ورکوو. نو هغې نه پس بیا دا انګور نیسي، نو هغه چې کله پاخه سي موږ دې کې 5-6 ډوله انګور لرو. یو رقم دي طایفي دي، یو رقم دي مناکه ده، یو رقم کشمیشي دي او بل رقم دي شینګلخاني دي. په دې کې کشمیشي او شینګلخاني دا دواړه وچیږي. لکه کشمیشي موږ په بامو اوارو مرته وچوو، هغې ته ممیز ویل کېږي، او شینګلخاني چې کوم دي هغه په سایګي خانو کې موږ ځوړندوو. نو چې کله هغه سوري ته وچیږي هغې ته سایګي ویل کېږي.
انګور نه یوازې د بزګرانو لپاره عاید ټاکي بلکې فرهنګي ارزښت هم لري. د انګورو د ساتلو دود یا کنګینا د شمالي سیمو ځانګړی دود دی چې انګور تر اوږدې مودې پورې تازه ساتي. کنګینا د هیواد د شمالي سیمو یو نوښتګر دود دی. هغوی له پخوانه د دې لپاره چې په ژمي یا د نوروز په شپو کې تازه میوې په ځانګړي ډول انګور د خپلو دسترخوانونو لپاره وساتي. له یوې دودیزې لارې څخه د تازه میوو د ساتلو لپاره ګټه اخیسته. دغه د ساتلو لاره کنګینا بلل کیږي. ګلزار د بګرام ولسوالۍ یو بڼوال راته د کنګینې جوړولو په اړه کیسه کوي. نوموړی وایي انګور پلورونکي په میزان میاشت کې له خپله باغه انګور ټولوي او بیا یې په ځانګړو لوښو کې ځای پر ځای کوي. کندنی خو سیدي دا خو داسې په یو رقم جوړیږي لکه د کاسې په رقم. اوله به یو هغه جوړی برغلی ورته جوړی، بیا به دا بل جوړی، بیا به دې منځ کې به سابق خو و اونګ انګوره و منکه به ورسره منکه دا به خلکو اچول. اوس دغه تیپي راوتلي دي او لسټ رقم انګور راغلي دي. دا پکې چې ډېره ښه نتیجه ورکوي. دا چې کله پکې ډک کړه بیا دغه دواړه سربوکونه د سره بند کړي. چې سره بند یې کړه دغه درزونه یې پاتې کېږي، هغې باندې دغسې خټه وموښي او نور یې کېږدي. دا ډېر ښه وخت هغه ورکوي. له وچې سیلې له پسرلي پورې د انګور نه خرابېږي، ماسې تازه پکې ایښي. چې کله یې ماته کې راویباسي انګور پکې تازه وي، ډېر ښه پکې ساتل کېږي. نه برق ته ضرورت لري، نه یخچال ته ضرورت لري او نه کوم بل شي ته ضرورت لري. په کنګینه کې د انګورو د ساتلو لپاره 2 پوړه لوښي له خټو څخه جوړیږي او بیا پرېږدي چې وچ شي. وروسته انګور یا بله میوه پکې کېښودل کېږي او له خټو سره په داسې ډول تړل کېږي چې هیڅ هوا ورننه نوځي. دغه خټین لوښي په یخو او له لمر لرې ځایونو معمولا په زیر ځمکنیو ځایونو کې ایښودل کېږي تر هغه وخته چې ورته اړتیا وي. د هیواد د شمال بڼوال هم له دې لارې د انګورو ساتلو لپاره ګټه اخلي او په پسرلي کې چې په بازارونو کې تازه میوې کمې وي، انګور د خپل لومړني کیفیت سره بازار ته وړاندې کوي او په دې توګه ښه ګټه ترلاسه کوي. بڼوال د انګورو د غوره ساتنې لپاره ځانګړي میتودونه کاروي چې د دې محصول کیفیت او بازار ته وړاندې کولو کې مرسته کوي. د کنګینې په مرسته بڼوال کولی شي چې انګور د بازار لپاره په غوره حالت کې وړاندې کړي، په ځانګړې توګه په نوروز او هغه وخت کې چې نوی پسرلی وي او په هیواد کې تازه میوې کمې وي. سره له دې چې افغانستان د انګورو په تولید کې ډېرې ګټې لري، خو بزګران له ځینو ستونزو سره هم مخامخ دي. د اوبو کمښت، د مناسبې زیربنا نشتون او نړیوالو بازارونو ته محدود لاسرسی د بزګرانو لپاره لوی خنډونه ګڼل کیږي. مونږ ته مشکلات سږکال دومره زیات و چې بندرو کې د موږ د انګورو نرخ دونه کم و چې موږ د دهقانانو ته هغه خپل مصرف هم پوره نسو کړی. محصول زیات و، مصرف په تجارانو باندې زیات راتو، ریټ ډېر کم، بیخي کم ریټ و. نو دغه نه دولت نه خپل دا خواهش لرو چې موږ ته د یخچالو زمینه دلته برابره کړي، موږ انګور دلته وساتل شي او یا زمینه موږ ته برابره کړي چې نورو ملکو ته موږ انګور په اسانه طریقه او په ارزانه طریقه باندې خارج شي. او بل مشکلات د موږ د دهقانانو دلته ډېر زیات دا ده چې موږ د اوبو سره ډېر سخت مشکلات لرو. اگر که موږ اوبه ډېرې ښې اوبه هم دي، په پسرلي کې ښې اوبه وي، موږ ته دغه اوس مني مال کې موږ اوبه وچیسي، لکه انګور یې موږ اوبه سمې نه پیدا کوي او همدغسې غنم نور کشتکار چې کوو اوبه کمښت سره ډېر مخ ډېر زیات مخ وي.
سره له دې د موجوده امکاناتو په نظر کې نیولو سره د دې صنعت د پراختیا لپاره ډېر فرصتونه شته. د انګورو د کښت او ساتنې دودونه د بڼوالۍ د تجربو له مخې د دې تاریخي محصول اهمیت او د افغانستان د کلتور او اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یوه مهمه لاره ده.